د 11 سپتمبر د قربانیانو کورنیو له بایدن وغوښتل چې د افغانستان پیسې خوشي کړي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو له خپل حکومت څخه غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دې خوشي کړي. شاوخوا شل کاله مخکې د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر پر 11مه پر امریکا د مسافر وړونکو الوتکو په وسیله بریدونه وشول چې له امله یې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تر دغو بریدونو وروسته چې د القاعده ډلې مسؤلیت اخیستی و، امریکا پر افغانستان د القاعدې او طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې تر شل کلنې جګړې وروسته امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو یو ځل بیا واک ته ورسېدل، خو امریکا په خپلو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 2 میلیارده ډالره شتمني کنګل کړه. بلخوا د دې انټرسپنټ په نامه یوې امریکایي ویبپاڼې د خبر له مخې د یادې پیښې د قربانیانو کورنیو د امریکا له حکومت څخه غوښتي دي چې د افغانستان یادې پیسې خوشي کړي څو هلته خلک له لږې مړه نه شي. ټیری راکفیلر چې د سپتمبر 11مې پیښه کې خور له لاسه ورکړې یادې ویبپاڼې ته ویلي دغه کار اخلاقي اړتیا لري. دغه راز د امریکا د ملي امنیت په ګټه هم ده څو افغانستان له بشپړې تباهۍ وژغورل شي. راکفیلر د سوله ییز راتلونکي په نامه د هغې ټولنې غړی هم ده چې د سپتمبر 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو جوړه کړې او په افغانستان کې د جګړې مخالفت کوي. ټیری راکفیلر ویلي زما په اند د بایدن حکومت باید لوړه حوصله لرلې وای، دا چې دا پیسې د طالبانو نه دي، باید عامو افغانانو ته یې ورکړي وای. لاله مورفي د سپتمبر 11مې پیښې د قربانیانو د ټولنې بله غړې ده او پلار یې په یاده پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی و. نوموړي ویلي چې د بایدن حکومت د سیاسي فشار له ویرې د افغانانو یادې پیسې نه خوشي کوي. امریکا وایي د محکمې تر پریکړې پورې د افغانستان شتمني پر چا نه ویشل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي په یوه خبري کنفرانس کې ویلي و د بایدن هڅه دا ده چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. له همدې کبله یې 3.5 میلیارده ډالر آزاد کړي دي، خو د پاتې شتمنۍ په اړه به محکمه پریکړه کوي. قدرمن لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.